د لوی سختن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره په مزار شریف ښار کې د استوګنې بلاکونو د جوړولو بهیر په چټکۍ سره دوام لري. د ساختماني شرکتونو مسؤلین وایي چې د سرتاسري امنیت ټینګښت د پانګونې او ساختماني فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده. په همدې حال کې د بلخ مرستیال والي وایي چې افغانستان په بیلابیلو اقتصادي او صنعتي برخو په ځانګړي ډول د ساختماني موادو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی. په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره په مزار شریف ښار کې د استوګنې بلاکونو د جوړولو بهیر په چټکۍ سره روان دی چې د هیوادوالو لپاره د کار زمینه هم برابره کړې ده. د بلخ ولایت مرستیال والي وایي چې افغانستان په بیلابیلو اقتصادي او صنعتي برخو په ځانګړي ډول د ساختماني موادو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی. د نوموړي په وینا د کورنیو فابریکو د فعالیتونو زیاتوالی او له پانګوالو څخه ملاتړ کولی شي د وارداتو پر وړاندې د هیواد تکیه راکمه او د ملی اقتصاد د پیاوړتیا زمینه برابر کړي. کشورهای خارجی ما احتیاج داشته باشیم همه چیز داخل ولایت مثلا می‌بینیم از قبل سیخ و سمنت و دیگه مثلا شی‌هایی که مردم نیاز ضرورت داره داخل همین ولایت مردم فروش میکنه و تولیدات میکنه بیرون صادرات داره. الحمدلله که تجارای ما صنعتکارای ما هم تشویق داره که بیاین چون که نظام اسلامی است، امنیت هست، آرامش هست. په مزار شریف ښار کې د یو شمېر ساختماني شرکتونو مسؤلین وایي چې په تیرو 5 کلونو کې د امنیت له ټینګښت سره د استوګنې بلاکونو د جوړولو بهیر هم چټک شوی دی. دوی ټینګار کوي چې دغه ودانۍ د ساختماني معیارونو له مخې او د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د زلزلې پر وړاندې د مقاومت په پام کې نیولو سره جوړیږي. امنیت برقرار است. چیزی که تاجرای ما در بیرون سرمایه‌گذاری داشتن آمدن در داخل کشور به خاطر که اینجا امنیت بود و کار بلاکسازی و بسیار به سرعت پیش رفته است. برای خیلی مردمای ما عزیزای ما کار در عرصه بلاکسازی فراهم شدن. این پروژه با طراحی استاندارد و معیاری در مقابل اثرات محیطی دیزاین شده و از مواد ساختمانی با کیفیت و برتر استفاده میشه. له بلې خوا هغه کارګران چې د ساختماني پروژو د زیاتېدو له امله ورته د کار زمینه برابره شوې له دې فرصت څخه خوښي څرګندوي. انشالله که ما کاروبار میکنیم خوش هستیم. ماشاءالله مزار فعلا کاروبار جریان داره، خوب است کاروبارا دیگه. ما خوش هستیم در وطن خود ما کار میکنیم. ما خیلی خوش هستیم که زمینه کار برای ما مساعد شده. ما اینجا کار میکنیم. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین د ساختماني جوازونو د صادرولو د بهیر د اسانتیا لپاره هڅې کوي څو د لا ډیرو پانګونو زمینه برابره او هیوادوالو ته لا ډیر کاري فرصتونه رامنځته شي. د کوچنیو څارویو ترمنځ د طاعون ناروغي د خپرېدو د مخنیوي په موخه د روانو هڅو په دوام د بلخ ولایت په کشندې ولسوالۍ کې 15,000 څاروي واکسین شول. مسؤلین وایي دغه پروګرام د څارویو د روغتیا ساتنې او د مالدارانو د ملاتړ په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په همکارۍ ترسره شوی دی. دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د کشندې ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو د مدیریت په همکارۍ د دې ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو د عمومي مدیر ملا سمیع الحق عمار په حضور کې ترسره شو. مسؤلین وایي دغه اقدام د څارویو د روغتیا د تامین، د حیواني ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي، د مالدارانو د ملاتړ او د کلیوالو کورنیو د اقتصادي وضعیت د غوړېدو په موخه ترسره شوی دی. د کشندې ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو مدیریت د یاد سازمان له همکارۍ څخه د مننې ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د لا ډیرو خدمتونو د وړاندې کولو او د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. په بلخ ولایت کې د لبنیاتو د تولید د یوې فابریکې مسؤلین وایي چې دغه فابریکه هره ورځ شاوخوا 3,000 لیټره شیدې د دې ولایت له 6 ولسوالیو څخه راټولې او له روغتیایي او تخنیکي پړاوونو وروسته یې په بیلابیل ډوله لبنیاتو بدلوي. د یادې فابریکې د مسؤلینو په وینا دغه اړینې شیدې له مالدارو کورنیو څخه پیرل کیږي او د تولید بهیر ته له داخلېدو مخکې د روغتیایي برخې د ډاکټرانو او متخصصینو لخوا معاینه او ازمیل کیږي څو د ټاکل شوو معیارونو له مخې کیفیت او روغتیایي خوندیتوب تضمین شي. مسؤلین زیاتوي چې په دغه تولیدي مرکز کې بیلابیل محصولات لکه پاستوریزه شیدې، مستې، شړومبې، چکه او قیماق تولیدیږي. دوی ټینګار کوي چې د دغو محصولاتو د تولید بسته
بندۍ او ساتنې ټول پړاوونه د معیاري اصولو او اړینو معیارونو له مخې ترسره کیږي څو هیوادوالو ته سالم او با کیفیته خوراکي توکي وړاندې شي. ما از خانه مالدار شیری را که جمع‌آوری میکنیم از نگاه افضل‌صحت کل گپایش در نظر میگیریم. مثلا شیری که ما پیش از دوشیدن پستان گواد شستشو میشه، بعدا در فابریکه هم که میاریم فابریکه هم نظر به ما شرایطی که فابریکه داره با ما اساس ما شیر قبول میگیریم. اگر دیدیم که شیر گرد یا خاک یا چیزی در داخل شیر بود شیر ما مسترد میکنیم نمیگیریم. دیگه امراض زونوز است که بین انسان و حیوان مشترک است مثل امراض توبرکولوز و بروسلوز. ما دکتر وترنر موظف در ساحت داریم که روز ماهوار چک میشه گواهی که ما شیر جمع‌آوری میکنیم از پیش اونا امو حیوانات تست میشه ماهوار چک میشه. د فابریکې د مسؤلینو په وینا چې شیدې له راټولېدو وروسته په څو پړاوونو کې تر ارزونې لاندې نیول کیږي او وروسته په ځانګړو ماشینونو کې پروسس کیږي. همدارنګه د دغه مرکز لبنیات تر 3 شپو ورځو پورې په معیاري شرایطو او د متخصصینو تر څارنې لاندې ساتل کیږي څو کیفیت او روغتیايي خوندیتوب یې په بشپړه توګه وساتل شي. تولیدات ما پاسترایز است. پاسترایز تقریبا 72 ساعت وقت داره در 3 شبانه روز در داخل کلچین‌ها یا یخچال‌ها نگهداری شود و بعد به مصرف میرسه. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په بلخ ولایت کې د لبنیاتو د تولید 3 فابریکې فعالیت کوي چې د کورنیو تولیداتو له لارې د بازار یوه برخه اړتیاوې پوره کوي او د مالدارانو په ملاتړ او د سیمه‌ییز اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. او دا هم د لوبو له ډګره په مزار شریف ښار کې د هیواد له 5 ولایتونو څخه د څه باندې 200 ورزشکارانو په ګډون د والیبال 3 ورځنی روزنیز سیمینار د مهارتونو د لوړولو او استعدادونو د موندلو په موخه جوړ شو. دا پروګرام د هیواد د والیبال فدراسیون له لوري جوړ شوی و چې د شمال زون د والیبال فدراسیون په کوربتوب او د بدني روزنې ریاست په همغږۍ ترسره شو. د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې د دې سیمینار موخه د لوبغاړو د تخنیکي مهارتونو لوړول، د هغوی د ظرفیتونو پیاوړتیا او د والیبال په برخه کې د غوره استعدادونو پیژندل دي. د هغوی په وینا وړ لوبغاړي به له ارزونې وروسته د منتخبو ټیمونو لپاره او په پای کې ملي لوبډلې ته د لار موندلو په موخه معرفی شي. برنامه استعدادیابی والیبال هستیم که در سطح کشور آغاز شده بود که امروز خوشبختانه آخرین مرحلهش در زون شمال بود که بین 5 ولایت است که بلخ، سمنگان، جوزجان، فاریاب، سرپل و فاریاب است که امروز شما می‌بینید که زیادترین ورزشکاران در ولایت بلخ جمع شدن و از خود از یا مروی خارجی که ما داریم به نام استاد اسداللهی، استاد خالد و حبیب جان، اینا از بین از اینا استعدادهای خوب قدهای بلندشان انتخاب میکنن و جدول جور میکنن و بعدا به کمپ تمرینی مرکز اینا خواسته میشن که تا از اینا با جوانان تیم ملی و در تیم ملی اینا از اینا انتخاب شه و راه پیدا کنه که پشتبند تیم ملی ما این جوانان هستند. کل تکنیکایی که تو والیبال استفاده میشه رو همه رو ما آموزش میدیم و حتی روتیشن والیبال رو که تو افغانستان خیلی الان تو زمینای خاکی والیبال ایستاده انجام میشه و این خودش یه موزلی است واسه پیشرفت والیبالیستا. ما می‌خوایم روتیشن رو آموزش بدیم تو تمام ولایت‌ها. این کار رو انجام دادیم، یعنی تمام زون‌ها. یه ولایتی رفتیم توی زونی آموزش‌ها رو انجام دادیم. الان هم اومدیم زون شمال آخرین زونی است که انجام میدیم و آموزشامون ان شاءالله تا 2 روز آینده، یعنی امروز و 2 روز بعدش 3 روز آموزش‌ها رو انجام خواهیم داد. یو شمېر ورزشکاران هم د دا ډول پروګرامونو جوړېدل د والیبال د ودې او د ځوانانو د استعدادونو په پیژندلو کې اغیزمن بولي او د دغو پروګرامونو د دوام غوښتنه کوي. اول فدراسیون ملي نه مونږ ډېره مننه کوو چې مونږ ته دا زمینه مساعده کړه چې نن استاد راغی مونږ ته خپل ولایت ته مونږ ته د زیاتره تخنیکونه د والیبال مونږ ته راوښوده چې هغه عبارت د تخنیک، پنجه او بلاک او نور داسې نور حرکتونه مونږ ته راوښودل او انشاءالله مونږ غواړو چې په آینده کې د افغانستان والیبال نور هم پیشرفت ورمخه کړي. تمرینات په جریان کې استو استادان راغلي دي، مونږ ته هم خپل تجربه او د خپل سیاست زده یې موږ سره شریکوي او موږ انشاءالله خوشحاله سیاستونه زده کوو او د افغانستان راتلونکی اوسو او په آینده کې انشاءالله زموږ ښه والیبالر جوړ سي، موږ ولایت بلخ نه ښه ځوانان ووځي. په پای کې له غوره ورزشکارانو او بریالیو ګډونوالو څخه د ستاینلیکونو په ورکړې سره ستاینه وشوه. د بلخ د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.